یو وخت خبره ده چې په یو سیند کې یوه هوښیاره شمشته اوسېده. یوه ورځ هغه د اوبو نه بهر راووته چې د اوبو نه بهر وګرځي. یو چالاکه لومبړه چې د بوټو شاته ولاړه وه او شمشتې ته یې کتل. لومبړه ډېره وږې وه او د خوراک په لټون کې وه. لومبړې چې شمشتې ولیده نو د لومبړې خولې کې اوبه راغلې. چالاکه لومبړه د بوټو نه راووته او شمشته یې ونیوه. شمشته ډېره ویرېده چې لومبړه به ما اوس خوري. لومبړه په شمشته چک ولګاوه چې شمشته وخوري، خو لومبړه ناکامه شوه ځکه چې د شمشتې خول ډېر مضبوط و. شمشتې سوچ وکړو او چالاکې لومبړې ته یې وویل: چالاکې لومبړې، زه ګورم چې زما خوړو کې تا ته ډېره پریشاني ده. که ته ما په اوبو کې ډوب کړې نو زه به نرمه شم او په اسانه به مې وخورې. لومبړه په خندا شوه او ویې ویل چې تا ته زه دومره احمق ښکارم چې تا زه په اوبو کې پرېږدم او ته وتښتې. نو شمشتې ورته وویل: زه نه تښتم بلکې تا سره مدد کوم. که ته ما په خپله خپه کې ونیسې او اوبو ته مې ښکته کړې نو زه نشمه تښتېدی. لومبړې سوچ وکړو او بیا یې د شمشتې خبره ومنله. نو شمشتې یې د سیند غاړې ته یوسله او بیا یې اوبو کې پرېښودو اراده وکړه. پرېښودو نه مخکې چالاکې لومبړې شمشتې په خپل پنجه کې ونیوه او اوبو کې یې ښکته کړه. چالاکې لومبړې شمشتې ته وویل چې کله ته ټوله لمده شې بیا ما ته اشاره وکړه. لږ ساعت پس بیا لومبړې شمشتې نه پوښتنه وکړه چې اوس خو به ته نرمه شوې یې. زه وږې یم او تا خوړل غواړم. شمشتې چالاکې لومبړې ته وویل: زه ټوله لمده شوې یم، خو په کوم ځای چې تا پنجه ایښودې ده هغه ځای لا اوس هم وچ دی. نو ته خپله پنجه اوچته کړه چې زه ټوله لمده شم او نرمه شم. لومبړې د شمشتې خبره ومنله او خپله پنجه یې د شمشتې نه لرې کړه. نو شمشتې په اوبو کې غوپه ووهله او اوبو کې وتښتېده. چالاکه لومبړه حیرانه شوه چې دا مې څه وکړل، خو اوس اوبه د ورخه تېرې وې او شمشتې ډېره خوشحاله وه ځکه چې هغې خپل ځان په خپل هوښیار ذهن باندې بچ کړ.